د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره د تفسیر او د ترجمې په دې مبارکو درسونو کې من په اومه سپاره کې د سورة المائده 102 نمبر آیت پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې یوه مسله دا بیان شوې وه چې پاک او پلیت دا یو شان نه دي، اگر که پلیتوالی دومره ډېر شي چې انسان لره تعجب کې اچي، او هر هغه شی چې حلال دی هغه پاک دی، چې حرام دی هغه پلیت دی، او هغه کار چې شریعت روا کړی دی هغه پاک کار دی، چې شریعت نه روا کړی پلیت کار دی. دغه شان وینا، دغه شان نظریه او عقیده په هر څه کې پاک او پلیت شتي، او تفصیل مخفل کې ذکر کړه. ورپسې دا مسله بیان شوې وه چې بې ځایه تپوسونه به نه کوئ. هغه تپوسونه که چېرته د هغې جواب الله وي راښکاره شو نو هغه به تاسو خفه کړي، نو تپوس به هغه کې چې هغه فایدهمني، او د تپوس د آدابو به خیال ساتي، او هغه موږ تفصیلا ذکر کړي و چې د چا نه پوښتنه کې د دین په باره کې سوال کې نو د هغې څه ادب دی او څه حدود او پولې دي د سوال کولو. اوس په دې 103 نمبر آیت کې الله رب العزت هغه یو څو قسمه څاروي ذکر کوي او حیوانات چې د جاهلیت په زمانه کې مشرکانو دا په ځان باندې حرام کړي. مناسبت دا دی لکه څنګه چې الله وایي چې پاک او پلیت یو شان نه دي. اوس الله دلته دا مسله ذکر کوي چې دا ګوره د چا د خواهشاتو سره تعلق نه ساتي چې د زړه وغواړي کوم کار ته پاک وي او کوم ته پلیت وي. لکه د مکې مشرکانو د ځان نه حلال څاروي حرام کړي دي، نو هغه حلال شی پلیت کړی دی. الله وایي داسې د خواهشاتو خبره نه ده. زمونږ دا بعض خلک هم کله کیني د عوام کې، یاره زما زړه وایي چې دا کار، زما زړه دا زړه غاړې ته کېده، یا زما ذهن وایي دا ذهن د جیب کې کېده. حلال هغه دی چې الله حلال کړی دی، که څوک یې مني او که نه مني. حرام هغه دی چې هغه الله حرام کړی دی، که څوک یې مني او که نه مني. پاک او پلیت څه شی دی دا به ته معلومې د شریعت په تله کې. داسې زما استاد سره کورنۍ تله نه دی چې راشه کېبنو چې څه شی زمونږ معاشره، زمونږ قام، زمونږ نسب، زمونږ علاقه ورته پاک وي، او زمونږ عقل، زمونږ دماغ، زمونږ زړه، زمونږ خواهشات هغه به پاک وي. چې کوم مونږ ورته پلیت وایو به پلیت وي نه، مونږ به شریعت ته واپس کېږو. شریعت کوم کار ته کومې کارونه د ځان نه حرام کړي دي، نو دلته به الله رد کوي چې داسې داسې خو نه دی چې د انسان خپله مرضي ده. دویمه دا چې دا اختیار الله رب العزت پیغمبر له نه دی ورکړی چې هغه حرام حلال کړي او حلال حرام کړي. نو بل د چا سره دا اختیار دی چې هغه د حلال ته حرام وي او حرام ته د حلال وي. خباس پکې را دا وایي چې دا جي تقوا داسې ده چې موږ دې شي ته دا ووایو دې ته دا ووایو. ګوره تقوا نه د الله نه یره، د دین حدود دي. د ځان نه به دومره تقوادار هم نه جوړی چې حلال پکې حرامې، روا کار پکې ناروا کې، روا کار پکې مکروه کې. دا خود ساخته تقوا ده. تقوا هغه په کار راځي چې الله او د الله رسول هغې ته تقوا ویلي فقط. دغه هم زما استاد د مرضۍ خبره نه ده. یاره زما زړه دا وایي که نه چې ډېره دینداري به دی، ډېره دینداري چې یو سړی دا کار داسې ونه کړي، حالانکه هغه شریعت کې روا دی. د ته څوک یې او ته وایي چې زما زړه وایي او زما ذهن وایي. دا خو نن ته خپل ذهن او زړه بیانې، سبا به بل بیانې، بل ورځ به بل بیانې، بل ورځ به بل بیانې. دا خو دین لاړ ختم شو، خو بس موږ به دکه د خپلو زړونو او ذهنونو او د خواهشاتو خبرې به کوو. ستا به جدا دیني، زما به جدا دیني، دی بل به جدا دیني. ځکه په دې امت کې
چې دا څومره اختلافات او جاخې روانې دي که نه د دې یو لویه وجه دا ده چې دوی کې ډېر داسې دي چې هغه په خپلو خواهشاتو پسې په خپل یو خاص نظریې پسې روان دي نو به اتفاق خو نه راځي هېڅ د هر انسان خپل خواهشات دي اتفاق کله راځي چې موږ د وجه راځي شریعت ته واپس کېږو چې شریعت کې څه پاک دي هغه به پاک کړي چې شریعت کې څه پلید دی به پلید دي شریعت کې څه روا دي هغه به روا چې په شریعت کې څه ناروا دي هغه به ناروا که عربی دی که عجمی دی که تور دی که سپین دی که پختن دی که پنجابی دی خبره به دقه یوی هله به اتفاق راشي هله به موږ په صحیح دین باندې عمل کوو نو اوس دلته هغه یو څو قسمه څاروي ذکر کېږي چې دا د مکې مشرکانو په ځان باندې حرام کړي او د باباګانو په نوم باندې څه چې دی پرېښودي او د څو باره کې ویلي که سورة الانعام کې دغه تفصیل تیر شوی دی څه څاروي داسې دي وایي چې دا په نارینهو او په زنانو په ټولو حرام دي او څه څاروي وایي داسې دي د عجیبه دین ته ګوره چې هغه په زنانو حرام دي او په نارینهو حلال دي او څه څاروي داسې دي که د هغې هغه بچې ژوندی پیدا شو نو نارینهو لم حلال دی زنانو لم که مړ پیدا شو نو بیا زنانو له او نارینهو له نه او کله زنانو له حلال او نارینهو له نه دی څه عجیبه چې کله انسان د وحي نه او د الله د دین نه لار بدله کړي که نه نو دی بیا ګډې وډې وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ندی مقرر کړی الله غوږ پرې کړی شوی څاروی بحیره اولنی قسم ده دا بحیره هغه اوښې ته به وي چې هغې به 15 بچي راوړو 15 بچي او په دې شپږم پیر به نر بچی راوړو دا 15 پیری چې به بچي راوړو دا به ماده و شپږم پیر به نر بچی راوړو نو غوږ به وله پرېښو دې اوښې له به غوږ پرېښو او دا به بیا ازاده پرېښوده او دا به ووي چې د دې حلالول هم حرام دي په دې باندې سورلي کول هم حرام دي او دا چې کوم ځای کې سریږي هلته دې ته اجازت دی دا څاروی بس حرام شو اوس دا خو الله نه دی حرام کړی که کوم ځای کې دا راغلي دي چې 15 بچي چې دی هغه مادی او شپږم نر راوړي دا به حرام وي ما انزل الله بها من سلطان په دې خو الله څه نه دي رالیږلي دا د هغوی خود ساخته دي نو وما جعل الله من بحیر ولا سائبه او نه ازاد پرېښودی شوی څاروی سائبه سائبه هغه څاروي ته ویلی کېږي هغه غوا ته هغه ګډې بیزې ته هغه اوښې ته چې هغه به دوی یو منښته وکړه یاره که الله زه ښه کړم مثال یا که زه د دې سفر نه روغ رالم یا که زما دا پلانې کار وشو نو زه به د بوتانو په نوم د دغه الهه او معبودانو په نوم چې د الله سره شریک کړو د هغوی په نوم باندې به زه دا پلانې څاروی دا زه ازاد پرېږدم نو هغه چې به آزاد پرېښو نو آزاد پرېښودو مطلب دا دی چې نه به د دې د غوښې نه څوک فایده اخلي نه د پیو نه نه د دې د سرمن نه نه به په دې باندې سورلي کېږي بس دا به د معبودانو په نوم باندې ګرځي را ګرځي ازاده ځکه الله وایي سائبه سائبه په عربۍ کې هغه چې پرېښودی شوي ازاده او بیا دا خبره ته منځ کې وکړم صرف محض په ترجمه څوک که پوهېږي ترجمه څوک زه به ترجمه دی که سائب آزاد پرېښودی شوی آزاد پرېښودی شوی څه شی لازم به د هغې
وضاحت او تفسیر څنګه چې رسول الله سلام کړی دی، څنګه چې سلفو کړی دی، دین مشرانو چې هغه دې نه اورېدلی هغه وخته پورې څوک نشي پوهېدی. دا دویم قسم څاروی. ولا وصیله او نه پیوسته کړې شوې، ولا حام او نه ملا ساتونکې څاروی. ولا وصیله، وصیله هغه بیزې ته به وي چې هغې به شپږ پیرې دوه بچي راوړو، او په دې شپږ پیرو کې به چې کوم بچي راوړو دوه پیرې هغه ټول ماده و، مؤنث. او په اووم پیر چې به بچي راوړو نو په هغې کې به یو نر و بل به ماده وه. نو ټول داسې شو څو بچي؟ ولې 14 که نه 14 14. په 14 کې یو چې د هغه نر دی، چې کله به دا نر او ماده و نو دوی به بیا دا چغه کړې وي مادي رور ځان سره یو ځای کړو، ځکه ورته وسیله وایي، پیوست کړی شوی رای وستو په ځان پسې. نو بیا دغه نر بچی چې دی دا به د خپلو معبودانو دپاره چې دی دا خاص کو، او دا به بیا نه حلالولو، دا به نه ذبح کولو، وی دا حرام دی. که دا ولې حرام دی؟ ځکه چې وی شپږ پیرې د ده مور بچي راوړي دي، او ټول چې کوم راوړي دي هغه ماده دي، نر پکې دا په اووم پیر پیدا شو، نو بس دا چې اووم پیر باندې نر پیدا شي دا حرام دی. اوس دا د دوی ټول کورنۍ دین دی، نه الله ویلي نه د الله رسول ویلي. ولا حام او نه هغه څاروی چې ملای ساتلی ده خپله. ملای څنګه ساتلی؟ دا به هغه اوښ ته وي چې د هغه نه به لس اوښې حاملې شوې او بلار به شوې، نو دوی به وي بس دی اوښ اوس خپله ملا چې د هغه وساتله، دی به ده ته به څوک نه نږدې کېږي، دی به څوک نه حلالوي، او د ده نه به څوک څه فایده نه اخلي، ځکه چې د خپله ملا وساتله. او ما نږدې ورځو کې دا خبره ذکر کول بدن چې کم درس کې یا مکې دا مشرکان چې وکړو دا هم څه وخته پورې عرب د جاهلیت په زمانه کې دا د ابراهیم علیه السلام په دین باندې و، په توحید په عقیده باندې و، او دا شرک او دا خزعبلات او دا ګډې وړې قصې په دوی کې نه. اولنی کس چې دا قسمه خبرې عربو ته رادنه کړي دي، او دا حدیثونه په ډېرو کتابونو کې دي، امام بخاري، امام مسلم او نورو کتابونو کې هم راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انی لاعرف اول من سیب السوائب، زه هغه سړی پیژنم چې اول پیرې د ابراهیم علیه السلام دین بدل کړی دی او دا شرک دی عربو ته رادنه کړی. صحابه کرامو یا رسول الله دا څوک دی؟ وی عمرو بن لحی. عمرو بن لحی الخزاعي دې سړي د ځان سره دا بوتان راوړي، او دې خلکو ته به وي دا بوت د دې دپاره دی، او دغه بوت بهر ته سفر کړو چې راغی ځان سره دا کیسې راوړي. وی بهر خلک ګوره دې بوتانو ته پراته وي، دې ته پراته وي، دغې ته پراته. ورو ورو د عربو کې بیا د دې بوتانو دا بندګي شروع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد رأیته یجر قصبه فی النار، ما لیدلی په جهنم کې دا کلمې په ځان پسې راښکو دي. دا امام دی په شرک کې، او امام د مشرکانو دی، او څومره چې بیا د عرب په شرک کې اخته شو، او دا قریش دا ټولو کې ورسره دی شریک دی او برخدار دی. یعنی د ډېر وخته پورې عرب هم د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په دین باندې هغه د توحید عقیده و. نو کله چې ده پکې دا قیسې رادنه کړې نو بس بیا به دوی د بوتانو بندګي هم کوله، او کله به وي دغه څاروی چې دا حلال دی او دا حرام دی، او د ده دا بچی حرام دی، او د دوی دا نر حرام دی، او د دوی دا ماده حرامه ده. ټولې قیسې
دا به د ځان نه جوړولې. ځکه اوس وګوره الله رب العزت څه وایي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب مگر هغه کسان چې کافران دي جوړوي په الله باندې دروغ. د دې خبرو هېڅ حقیقت نشته، د ټول په الله باندې دروغ. د دومره ظالمان دي دروغ به وي او بیا به وي د الله ویلي دي. لوی جرم دا دی، لوی جرم اوس دا دی چې یو سړی یو کار ناروا کوي بیا دا وایي چې د دې ناروا کار ما ته الله ویلي دي. لکه سورة الاعراف کې دا دي چې دوی به د کعبې نه چې کله طواف کوو لګړ به بیا به وي دا موږ ته الله ویلي دي، الله موږ ته ویلي چې داسې کوئ. نو یو خو یو سړی کار غلط وکړي او د الله نافرماني کوي، د الله د رسول نافرماني، او بیا دا وایي چې دا شریعت ما ته ښودي، نو دا په ګناه باندې ګناه ده، ګمراهۍ پسې ګمراهي دي او په تیرو د پاسه تیاره ده چې کار هم غلط کوي او بیا د غلط کار نسبت هغه الله ته کوي او دین ته کوي یا رسول ته کوي. که زموږ معاشره کې هم داسې خلک تا ته میلاو شي چې کار کوي کار یې غلط دی، د شریعت خلاف دی او دغه غلط کار له د دین نوم ورکړی. چې څوک دې تپوس کوي دا کار چې ته کوې دا څنګه، دا چې دا خو دین کې دی، دا خو موږ الله راضي کوو، دا خو موږ د الله عبادت کوو. نو عبادت خو هغه څه ته وایي چې الله ښوولی. اگر که د ډایرکټ دا ونه وي چې الله ماته ویلی چې دا وکړه، خو دا عبادت دی. نو عبادت څه ته وایي چې الله ښوولی، د الله رسول ښوولی. خو دا مطلب دا شو که چې دا موږ ته شریعت ښوولی دی نو زه یې کوم د عبادت په نیت باندې. نو الله وایي کافران چې دي دروغ جوړوي په الله باندې او وجه دا ده وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ او ډېر د دوی نه عقل نه لري. که عقل یې لرلی خو صحیح دین باندې به عمل کړی